د کابل برېښنا ریاست له لوري د پلازمېنې کابل په 5 جکشنونو کې د میټر بکسونو اساسي ترمیم او رنګولو پراخ بهیر په چټکۍ سره روان دی. د مسؤلینو په وینا ټاکل شوې ده چې په دې پروسه کې تر 2000 میټر بکسونه چې بیرغونې ته اړتیا لري ترمیم او رنګول شي. د میټر بکسونو ترمیم اساسي چارې په 2 پړاوونو کې پرمخ وړل کیږي. لومړی د ولډینګ یا فلزي بیرغونې کار ترسره کیږي او وروسته د رنګولو چارې پلي کیږي ترڅو تخنیکی خوندیتوب تضمین شي او میټر بکسونو کاری استفاده مدلل وغځول شي. در زمین مندازیمش کپی و کوریش میگیریم دروازه و بینیچش همیشه جور میکنیم و رنگش میکنیم صفا منظم پس پلیت نصب میکنیم. ما به خاطر صندوق ها را رنگ میکنیم که عمر صندوق بالا بره و به خاطر زیبایی شهر بسیار خوب است که صندوق های ما منظم رنگ شود. همحال د اتم جکشن مسؤلین د میټر بکسونو اصلاح اساسي پروسه کې د ترمیم، وایرینګ او رنګ چاره مهم ګامونه یادوي او زیاتوي چې د دغو اقداماتو په پلي کېدو سره به د برېښنا انرژي خدمتونه لا معیاري او منظم شي. یعنی د صنادیقو په مابین کې وي، سویچونه وي، ترانسفارمر وي، دغه هرې برخې ته رسیدګي کیږي پر خپل منظم وخت کې. ځکه د یو خدای دی چې د موږ مسؤلیت هم دی او بل په ساحه کې باید موږ مشترکینو ته برق ورسوو. بلخو د سیمې اوسیدونکي ټینګار کوي چې د عامه شتمنیو ساتنه د هر وګړي ګډ مسؤلیت ده. د دوی په وینا ولس باید د میټر بکسونو او نورو برېښنایي توکو په خوندي ساتلو کې همکاري وکړي او د هر ډول زیان او ناسمې استفادې مخه یې ونیسي څو عامه خدمتونه له ځنډ پرته دوام ومومي. نو دیگه د ولس هم همکاری ضرور ده. باید یو څه امکانات یې باید هیڅ دولت باید هغه وخت ورنکول چې یو دروازه ماته سی هغه جوړه نشي کړای باید جوړه کی. د کابل برېښنا ریاست مسؤلین وایي د میټر بکسونو اساسي ترمیم او رنګولو بهیر به په منظم ډول دوام ومومي څو د برېښنا شبکې معیاري کېدو او تخنیکي ستونزو کمښت په برخه کې اساسي ګامونه پورته شي.